اسلامي امارت په کابل کې هغه تپه د عمومي هدیرې لپاره ځانګړې کړه چې د مارشال فهیم قبر پکې شتون درلود. د اسلامي امارت د عدلیې وزارت له لوري د کابل د دې کپک تپې 1555 جریبه ځمکه چې د مارشال فهیم قبر پکې شتون درلود د عمومي هدیرې لپاره ځانګړې کړه. د عدلیې وزارت مسؤلین وایي چې د کابل ښار اړوند 18مې ناحیې د دې کپک تپې څه باندې 1555 جریبه ځمکه له غصب څخه خلاص او حکومت ته تسلیم شوه. همدارنګه دغه مسؤلین زیاتوي هیڅوک نشي کولی چې له دغې ځمکې څخه شخصي استفاده وکړي او یا د ځانګړې هدیرې په توګه ترې کار واخلي. د کابل ښار د 18مې ناحیې اړوند د دهکپک په ساحه کې په 1555.828 جریبه مساحت سره امارتي ځمکه موقعیت لري. د ارشاد حج او اوقاف وزارت ته وقف او ولیږدول شي. دغه راز د یاد فرمان په 2مه ماده کې راغلی دی. هیڅوک نشي کولای د دغه فرمان په لومړۍ ماده کې درج شوې ځمکه شخصي موخو او یا د ځانګړې هدیرې په نوم وکاروي. سیاسي شنونکي زیاتوي که د تیرې ادارې چارواکو په ژوندون کې د خلکو یا د دولت ځمکې غصب کړې وي خو له مرګ وروسته به یې په غصب شوو ځمکو کې دفن کړه او ټوله غصب شوې ځمکه به یې د هماغه کس په نامه یادېده. دوی همداراز د اسلامي امارت له لوري د غصب شوو ځمکو پر وړاندې د مخنیوي دغه اقدام وستایه چې په تیر شل کلن دور کې خو چې دلته د اسلامي جمهوریت قایم و د حد ته زیاتې ځمکې د زورواکانو د حکومتي مامورینو لخوا د وکیلانو لخوا سناتورانو لخوا ونیول شوې. نو داسې و چې حتی مړه هم شول. دوی په مردون یو تعداد غونډۍ تاپې هغه هم غصب شوې چې په ژوندون نه په مردون هم دوی غصب وکړو. هر قدر که زمین‌های دولتی از نزد غاصبین دوباره به دولت تسلیم داده شود و یا از پیش از اونا دوباره گرفته شود یک درس میشه برای آینده مردم افغانستان که زمین‌هایی را که هر کس در زمان غصب کنه دوباره از پیشش گرفته میشه. هیوادوالو د اسلامي امارت دغه اقدام وستایي او زیاته کړه چې ګڼ شمېر دولتي ځمکې د تیرې ادارې د مسؤلینو له لوري غصب شوي چې اوس ترې شخصي استفاده کوي او یا ترې د ځانګړې هدیرې په توګه کار اخلي. په وینا یې اسلامي امارت باید له ټولو سره حساب وکړي او غصب شوي ځمکې ترې راوګرځوي. دا خو ډېر ښه کار ده وروره، دا د خوشحالۍ خبر ده. موږ تاسې په دې خوشحاله شو وروره چې مخکې غاصبین وروره به سارې و د جګې مځکې په زور نیولې وروره. بس الحمدلله اسلامي امارت بیرته بس دا مځکې له خپل هغه ته راواړولې. بسیار کار خوب شده. امارت اسلامی خوب اقدام کرده که از مردم غصب کرده زمینا را از پیشان پس گرفته پس به مالکشان تسلیم کرده. بسیار کار خوب شده. ما از امارت اسلامی بسیار خوش هستیم. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم اسلامي امارت د کابل ښار اړوند 22مه ناحیه کې د تیرې ادارې چارواکي حیدرجان کوچي څخه څه باندې 1200 جریبه دولتي ځمکه له غصب څخه راوګرځوله.